بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. مشتاق علم ما کتونکو راغلم پاک کار پلس موټر شروع. ماشاءالله ګاډي را روان دي او زی نن ډېر زیات رش دی. دا کتونکو ګورئ هریچن علاقه باندې دغه پاک کار پلس په نوم باندې چې کوم د بارګین دی سلیم بھائی دا وی بارګین ته رالي. ماشاءالله ډېر ګاډي ولاړ دي. السلام علیکم. علیکم ماشاءالله. یو خو ستاسو د بارګین ګال وخت اختر اختر یا دا زمونږ د علاقې د خلکو زمونږ سره مینه ده او دا زمونږ سره د دې خلکو ورولي دا زمونږ سره مینه ده. بل دا زمونږ د دې ځان د خلک اعتماد دي چې اعتمادي نه یو ځای کې هغه څوک نشي کنه چې نن تر راشي او دې ځان خوشاله لاړ شي اعتمادي لاړ شي ل شل په ګټه وسی سبب بل تم ماشاءالله څنګه موږ خو به بار ویډیوګانې کو سره ریسپانس راځي خلک راځي کنه. بالکل وایي نه جنا دا تاسو نو په ګانو دواګانی دی د خلکو زمونږ سمینه ده دا د قسمینه راغلي دا بارګین دی ماته خو کې دا په دې کې د باجول سره شته په دې کې د رسول شته په دې کې د قاسمی شته په دې کې د شفقت شته په دې کې د تنګی شته په دې کې د کدا ټول خلک دی یو ځای بل ځای راغلي دي. خدای د عمر تعلق ته یو سړی نن سبا لشل ګران دي خروغ زیاده. او ماما جی تاسو د کوم نه راغلي؟ زه چې د قاسمینه قاسمینه او څونه وخت نه دی بارګین ته یره دی بارګین ته چې دا بارګین دی کړی خدای سلیم سره د ماره 22 سال تعلق. مطمئن ہے کنه کم ګاډي دی بوتلی خوشاله دي چې سونه می بوتلی دی هر یو لاله لشل روپے مزدوري کړی مونږ راغلي په 2 غنټې کې ولالته په قاسمی کې شپږ ګاډي ما په 2-3 غنټې کې اغستی قسم دی. او ماشاءالله د ملمانه په کې د بشام نه راغلي. السلام علیکم. څنګه ماما جی څنګه په خیر جوړ تاسو کوم ځای د خیر بشام او څنګه ګاډي اخلي د صحیح شام ګاډي اغستی دې سنور ما ماشاءالله څنګه مطمئن دی ځنه کنه الحمدلله. ها ماشاءالله سفرات نه راغله چې موږ تاسو سو کاغذ ور څه باندې وکي ګاډي دي کنه. او ماشاءالله دا کتونکو ګوري ډېر رش وشته د تاسو ته خیمه دا ګاډي څنګه دی خیر دی تا مېلمانه ناستې دي سلامونه خبرې کوي تاسو خو یار ټول موبایل باندې ویډیو وایي. السلام علیکم. څنګه حاجی صاحب څنګه چل ګاډي لکه شي حساب کتاب د کوم ځای د خیره او څونه وخت ناراضي دي بارګین څنګه سم مطمئن دی کنه ډوک بوک د سکے دا بارګینون نه خلک ډېر لچاو دي ډوک بوک پکینو بالکل یقیني مطمئن ہے کنه خلکو ته پیغام ورکوي دلته راشي کنه بس اداره خو داسې ده چې مطمئن د رستم راځو. او ماشاءالله حاجی صاحب تاسو د خیره ماشاءالله کار دی خلک ټول خوشاله ته ګورو چې ګرځا پیره دته می وختي وی چې دا څنګه تاریخ به واده پروګرام نه کړي کسي حساب کې هر وخت دی بارګین کې د اختر وینو ما چې خیال ته خلک سي یعنی دا نه دی دا کم سے کم د 15 کالو کاروبار دی. پوهه شې چې لکه مطلب دې دلته راځي د باندې رنګ خلک تیر شوی رنګ وخت خو دې پوهه دې زمونږ ټول دې پوهه دې زمونږ د سیل کې نکو یو چې دې لازم موږ بخامخاره لکه کلاړي ده بګړه کلاړي ده شکل ښکارې وشو روح سره له روح کې ململا کې ګاډي وسو نغیب سره ماشاءالله. او څنګه مطمئن ده دا بارګین بالکل مطمئن دي رښتیا وایي ګوره ډوک سلیم بھائی خو موږ ورو سره تاسو یا بس هو بالکل مطمئن دی چې کوم درازو ګاډي دراوسته ده کوجي ګاډي به شي السلام علیکم. سلیم بھائی څنګه په خیر جوړ تکړه خوشاله څنګه خیر دا څه پروګرام دی هر څه لنګر دی لګول شي حساب کتاب د خلک راځي الحمدلله موږ ټول یاران دوستان راځي شکر دې په تصور سره د دې په انجام سره دې اداره روانه ده. صحیح دی نه نو دا خلک ځینې بارګینونه موږ وګورو د جمعې په ورځ پکې راشي یا نور داسې ورځې وي کنه خاص ورځ میله وي نو دلته خو ځکه په دې لاره باندې زمونږ ماشاءالله دا را شروع شي دا وګورئ دا ګاډي ولاړ دي ادرس غب دي دعاګانې دي او دا یاران دوستان چې مزګر شي ټول شي سفر نه دار شي نه 27 د کله څه پروګرام دی حقیقت وایي تاسو یاران دوستان دعاګانې دي په خپل اخیر صحیح ده څنګه ګاډي ماډي راځي کنه ګاډي ماډي
اجي صاحب څه وایي اجي صاحب اړه بڑا شو باسي نه وځي وته دا بس بات وځي دا سړي مومن دا دې نه کارو ها. دا زما خیال ساتي دې ټول ورکړو ځکه دا ټول خلک راځي چې دا کې چا خاطر نه وي دا کې عزت نه بیا څو چا ده دا ته وایي بس موږ دې بارګین ته راځه ها راځي راځي ان شاء الله تاسو بارګین دني کې دوی بارګین دي باندې تاسو وته نه دلته مشورتیا مکو کنه سلیم بھائی چې زه ورشم عزت دی واله دا موږ سره راغلی ها نو ان شاء الله تاسو بارګین ته هم درځم که خیر الاول به ګورم چې څنګه مطمئنه ده کنه ده خاون بد لوګه خاون کړي هغه یې دا فرقات دی نه اولاد شه دا راشه او دا راشه فرحات به دې فراشه کنه یا السلام علیکم څنګه ده جی دا ټول چې دا زموږ استاد دی کنه نو څنګه یار سلیم بھائی نه مطمئنه دلته راځي په مخه پاک سي روزګار کې خورو ټیک ټاک صحیح ده او خلک ډېر زیات راځي صحیح ده اخلاق یې څنګه او تاسو څونه وخت نه ګام روزګار کوئ صحیح ده جی او څنګه دې سره تاسو تقریبا څونه ټایم په روزګار کوئ یاره د سم دا 40 کالو شي روزګار کوم مطمئنه کاغذونه ډوس کو کا فاده برابر شو صحیح ده جی خلکو ته څه پیغام ورکړي جی بس خلک ورکو چې صحیح کار کوي نو بس کار اوسې د سړي په شان چلیږي چې روغ کار کوي صحیح ده جی ډیر مننه ماشاءالله تاسو وګورئ څنګه چل جی سب وای دي بارګین دراغلی تا بس دا خو د مرګري راځي او دا مطلب دا روزګار څه ولا خلک دی او روزګار کې څه مطلب دا دی زه تاسو څه څنګه خلک ملک راځي مطمئن دي کنه دوکي ور سره کوي او کنه زمونږ ویډیوګان خلک ګوري چا څه دوکا ونه کوي ها بس مونږ یې والله په دې سره صحیح دی کتون کو ګورئ دغه د سلیم بھائی بارګین پاک کار کلیک دغه بنومه دا بارګین د تاسو کتل شي بار در تخیمه دا روډم ګاډي چې کوم دی وخت ماښام ټایم دی روډم ورته ګاډي ولاړ دي ماشاءالله لوکیشن اوس ډېر زبردست دی بار تاسو ګورئ دا ماجر کې چوپړی دی ورسره او دا چې کوم دی دا مندنی پېښور روډ دی جی هریچند بازار نه چې راوځي 1 کیلومتر مزل وکړي نو این دا هریچند بازار دی دا مخامخ هغه د هریچند بازار دی دا بورډ لګېدلی تاسو په لار باندې راځئ د هریچند د سیډه نو ګشت لاسته دی او که د مندني پېښور د سیډه راځي نو ښي لاسته دا بورډ لګېدلی وي دې ته ګورئ او دا ټول د بارګین سیټ اپ دی بالکل د روډ په غاړه باندې نو که څوک هم راتلل غواړئ تحصیل تنګې ضلع چارسده هریچند بالکل هریچند هاسپټل سره خواته تقریبا د هریچند هاسپټل ته چې راورسئ نو دې سره د پاک کار کلیک دغه بارګین به انشاءالله تاسو ته ملاو شي او مطمئنه کسان دي اعتمادي اداره ده انشاءالله چې مونږ یو ځای ته ځو هلته کې یو ویډیو کلیپ تیارو نو هغه به مونږ لاول تللي وي ها بھائی بیا څه وی که نه بس ټول د دا وایي چې راشي په دې دوار یو صحیح ده ډېره مننه کتونکو به دغه وړه شان ویډیو هم در سره شیر کوله نو دا در سره مخکې شیر کوي د چا ګاډي په کار وي خرڅوي څوک چا سره ولاړ وي که نه او څوک اخلي ضرورت وي نو دلته کې راتلی شي انشاءالله تاسو ته به ښه نښه ګاډي په کم قیمت سره ملاویږي مناسب ریټ او په روغ